السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن درته داسې دعا وړاندې کوم چې په ویلو سره تاسو ته الله جل جلاله 10 لکه ګناهونه مو معاف کوي، 10 لکه نیکیانې درکوي او 10 لکه درجې مو اوچتوي. دا دعا بازار ته د تللو دعا ده. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای څوک چې بازار ته لاړ شي او دا دعا ولولي نو الله جل جلاله ورته 10 لکه نیکۍ ورکړي، 10 لکه ګناهونه به معاف کړي او 10 لکه درجې به اوچتې کړي. سبحان الله. نو راځئ نن نه وروسته دغه تصمیم ځان سره ونیسو چې هر کله هم موږ بازار ته ځو حتما هم دا دعا ووایو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ صرف د دې دعا لپاره بازار ته تللو چې دا دعا ووایو. نو راځئ چې موږ هم دغه نور ځان سره تصمیم ونیسو چې هر کله هم بازار ته ځو دا دعا ولولو. او څومره د برکتونو ډکه دعا ده چې ستا 10 لکه ګناهونه معاف کیږي، 10 لکه نیکۍ درکول کیږي او 10 لکه درجې دې اوچتېږي. نور په الله سپارم، ښه وخت درته غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.